دوه خوشیم نوست دوه سامی و پنجامول چې زه ټایم پاس وکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم ټول ملګري به ښه والا په کان خله ښځې ملګریو نن بیا یو ولاګ جوړو او چېرته به ځو او څه به کوو. نو نن موټر سایکل کې لږ کور دی به وکړو او موټر سایکل نه بعد یو دوه درې شارټ به ګورنه یا به وکړو और موږ سره اوسئ और चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. ځکه چې دمره मेहनत को और चैनल نه सब्सक्राइब को جوړا راځي حاجی سو گایز دا ټیر ده دا به دا وز بدلو نو خپل ټیر دا لږ شلله غونډه ګیله رغلی او بلاستیک به راخلو دا نه پاس پیږو مرګري سره ملاقات وشوه چې روښه وړه خور ویغن وایټ کانالا به وسمه One hour later. کله مخوړه اسرار به و اسرار سره ملاقات وشو او اوس پیڅو کمانه تو سره پاتې شته دا دوه خوشیم نوست دوه سامی و پنجامول چې زه ټایم پاس وکړم. اوس پیڅو مدرسې په طرف باندې سو گایز فاینلی څوبه اور یو چويس هم خو خو هغه چويس پر اخلو نو راځي موږ سره اوسه اور دونه به خوشایم راخلو ځکه چې خو ما خو روپسه چې ګانډه ونیسي نو راځي موږ سره اوسه اور ولاګ انجوي اور چینل سبسکرایب لایک کمنټ اور بلا خبره به ته پخېږي انګي ټول لرغله يم کتلای شو نو اوس به یو خو ان شاء الله به ځون سوړو. صحن کلا ویریسی و کلا دیلیسی نو انگیچه هم بس فینش واره نمی کسی ده پتا وچه کیچن نروستن زگه چی کور خراب و ماشالله ماما دی بون در خواه فانتاستیک کله مې کې کور کړای نو بس سره مې سټ کړای نه سټ کاوه finally توسی به موږ موټرسایکل مې سرویس به اوس په توسی مې چې تر اونې په دې ټیبل بیا هم د بابا چیپس ولا توسی خو یې ته جلوس کچې مو ډېر فیورټ دي راځي موږ سره اوسې اور بابا چیپس طرف باندې ورچو خوان کې کله شوم په مالې ټاپره او بل خبره دا چې مزدګار ټیم څه څه ونه څه پاتې شته ونه خو یار شو
فاینلی ګایز په چپسو باندې ډېر چوت را شو دا وجه باندې مو چپس پرېښود ځکه چې دومره خلکو خوښم نه او بیا یا نه پس مو څه وکړ راغلم ربړي دود له دلته مو چې زه ربړي دود به انجوی کړم او دا کار شو ربړي دود اوس راوړي چې راوړي بیا ته ښایم سو ګایز فاینلی دا راغلو چې ربړي دود دی ربړي دود پېژنو که نه پېژنو What are the right? So Haji guys finally ورسېدم الله دمره ډېر سمونه مې راختی شوده اور ټماټر نو پلی کې هم راخستی اور سوپ او په جوب کې مې دین سمون امید لرم چې دا ویډیو مو خوښ شوی او چینل به سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو پر مله اجازه راکړئ ان شاء الله